د یو خور سوال کړی دی چې زما نر اولاد نشتی، یعنی زوی مې نشتی، نو چا راته دا طریقه ښوولې ده یو مولوي صاحب چې ته به د پیر په ورځ روژه نیسي او 2 هفتې به دا کار کوې، نو څو روژې شوې؟ 2 روژې که نه؟ حساب ته پکې ضرورت شته؟ پیر په ورځ به روژې نیسي او هره هفته به یې نیسي او 2 پیرې به یې نیسي. 2 هفتې شوې نو 2 پیرې شوې، نو 2 پیره به روژې نیسي. یوه. دویم، 3 شپې به تهجد کې او تهجد به هم صرف 2 رکاته کې او د هغې نه بعد به چې کله دا 2 رکاته ختم کړي نو بیا به د سوره مریم تلاوت کې، کاف ها یا عین صاد، د هغې سورت تلاوت به نو دې سره به الله تعالی زوی درکړي. نو دا خبره د دې مولانا صاحب صحیح ده او که نه؟ یعنی یو نیمه خبره داسې چې سړي بلا زړه کېږي چې څه پکې ووایم یا ونه وایم، خو بعض خبره داسې سړی وایي چې دې کې ووایم څه، دې کې ویلو ته څه ضرورت دی؟ نه د دې خبرې سر شتي او نه یې خپې شتي. عجیبه دا ده، بار بار زه دا خبره کوم، د دې عوامو ګوره داسې مولا خوښ لکه اوس که زما خواله یو نارینه راشي یو زنانه چې زما زوی نه کېږي، زه ورته یم دواګانې غواړه د الله نه، نیک عمل ډېر کوه، د قرآن تلاوت ډېر کوه، نفلي روجې نیسه، الله ته جاړه او صبر کوه او کېدی شي دې کې خیر نه ستا دا قسمه خبرې به ورته زه وکړم، به سټ وګرې روان به شي، نه خوشحالېږي په دې، موږ لیدلي دي پکې داسې. هلته مولوي صاحب له ورغی، مولوي صاحب ورته وویل 2 پیره به روجې ونیسې، 3 شپې به تهجد وکړې، سوره مریم به پسې وګوره، مني که نه مني؟ علما داسې دا د علم دا لوښي ډک دي د علم نه، علم یې په پوزه راوتی دی، ځکه دا مسلې بیانوي، دې ته خوشحالې. لکه اوس دې مولوي صاحب څه وایي 2 پیره روژه نیسه، زه درته څه وایم؟ نفلي روژو له زور ډېر ورکړه. یو خو دی درته بدعت ښیي، بیا 2 پیره درته ښیي، زه درته وایم په مخ یې نیسه. دی وایي 3 شپې تهجد وکړه 2 رکاته، زه وایم هره شپه تهجد کوه او چې څومره یې کولی شي کوه. وی صرف سوره مریم وایه، زه یم د قرآن کم ځای چې دې خوښ یم چې څومره ویلی شي ووایه، زما نه دې غوره نه شوه؟ او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د ده د پیغمبر د طریقې خلاف ده، بدعت په دین کې نوی کار ده. نو دې خور ته موږ دا وایو چې داسې قسمه مولیانو نه ځان لرې ساتئ. او دوی